دا مخلوق ځکه بهترین مخلوق ده چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د دعا اثر ده. کعبه شریفه ته د الله تعالی موږ تاسو ټول ورولي، ټول د الله تعالی د حرمینو په زیارت باندې مشرف کړي. یو کتاب ما لیکل د حرمینو په لور باندې، نو په هغه کې دا مقدس مقامات ما راجمع کړي ورسره د دغه بحث. یو ځای را چې پاته شوی د کعبې شریفې دروازه چې ده، دا دروازې ته څنګ ته دروازې څنګ په دې ځای کې کعبې شریفې ته داسې یو د لاندې دغه ورکول شوی. په دې ځای باندې 3 4 یا 5 تورې ډبرې دي. کعبې شریفې دیوال چې ده، دا دیوال په ځای کې یو 8 تورې ډبرې دي. دا تورې ډبرې چې دي دا هغه ځای ده چې دلته مقام ابراهیم، دغه ډبره چې ابراهیم علیه السلام باندې درېږي، دا په دې ځای باندې. او د دې اهمیت دا ده چې ابراهیم علیه السلام دغه دعا په دې ځای باندې کړې ده. الله تعالی ته درېدلی ده، په دې ډبره باندې وایي چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. په دې ځای باندې ابراهیم علیه السلام کعبې شریفې دیوال ته پورته کېږي، او په دې ځای باندې حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا کوي. دیوال ته چې پورته کېږي یو دی د یو کوچنی ماشوم دوست اسماعیل علیه السلام، دی په دې ډبره باندې پورته کېږي دیوال ته. چې کعبه شریفه تکمیلیږي په دې وخت کې په دې ډبره باندې دی دا دعا کوي چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. یا الله په دغه مکې په عابدینو کې، په دغه خلکو کې یو رسول الله پیدا کړه چې له دې قوم، له دې خلکو، ځکه د بل ځای که راسي بیا به له دې خلکو سره په ژبه نه پوهېږي، په رسم و رواج باندې به نه پوهېږي، په طریقو به نه پوهېږي، په دوی کې. خو بیا به رسول څه کوي چې له دوی نه تی پیدا کړي، په دوی کې ته رسول پیدا کړي. یتلو علیهم آیاتک، چې د دې رسول اوله وظیفه دا یې اول یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیتونه ربه چې تی په خپلو نبیانو هغه دی دغه خلقو ته، د اهل ته تلاوت کوي، ورزده کوي. دوهم ویعلمهم الکتاب، او چې دویم دا د کتاب، ستا د کتاب علم تدریسي، د علم درس، د کتاب درس دی ورکوي. دریم والحکمته، چې دا ستا لاره، ستا د انبیاوو لاره، طریقې دا ورته ښیي. او څلورم ویزکیهم، چې دوی عقایدو تزکیه ورکوي، دوی ته د اعمالو تصحیح ورکوي، عملونه ورکوي چې ګوره دا عمل به داسې کوي، دا به داسې کوي. او دوی ته اخلاق ورکوي، او دوی ته نظریه ورکوي، نظر و فکر ورکوي. دا دعا ابراهیم علیه السلام وکړه. الله عز وجل یې دا دعا قبوله کړه. اوس د الله عز وجل پیغمبر پیدا سو، له دغو خلکو کې پیدا سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی نبی مبعوث کو په دغو خلکو. هغه رسول په دغو خلکو کې پیدا سو، څه کوي؟ یتلو علیهم
یتلو علیهم آیات د الله عز وجل چې وحی نازلیږي هغه آیتونه دوی ته ورزده کوي. اوس په دوی کې څوک دي؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه 8 کلن ماشوم، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه 10 کلن ماشوم، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه 10 کلن ماشوم یا 7 کلن په بل روایت 7 کلن ماشوم، مصعب وغیره وغیره. اوس دلته دار ارقم کې د مکې مکرمې د صفا د غونډۍ په څنګ کې د یو صحابي کور جوړ سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي او دغه ماشومانو ته د الله تعالی کتاب ورته وایي، تلاوت کوي، ورزده کوي. مدرسه نن د هغه دار ارقم یو مثال ده چې دلته طالبان پکې ناست دي، دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث پکې موجود ده، هغسې د الله تعالی د کلام آیتونه تلاوت کوي. حفظ سلسله روانه ده، د قرآن کریم د تجوید سلسله روانه ده. هماغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای باندې هماغه استاد ورته ناست ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث د هغه نایب خلیفه، او د حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت زید بن ثابت وغیرهم رضی الله تعالی عنهم په ځای باندې همدغه طالبان ناست دي. هماغه د تلاوت سلسله روانه، یتلو علیهم. دویم ویعلمهم الکتاب، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینو نورو صحابو ته د قرآن کریم مسائل، احکام، علم ورزده کوي. په دې کې ابوبکر صدیق، په دې کې عمر فاروق، په دې کې ابوذر غفاري، په دې کې فلان 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 صحابه دي، ځوانان صحابه. او دار ارقم کې دا سلسله روانه. همدغسې په مدرسه کې، په مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نایب خلیفه وارث ناست ده. اول ته طالبان ناست دي، د ابوبکر صدیق و د عمر و فاروق و د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنهم په ځای باندې. هماغه ثاني دار ارقم ده چې د علم، تعلیم، د کتاب سلسله پکې روان. هماغه د علم سلسله روانه، هماغه استاذ ده نایب خلیفه، هماغه طالب. په همدغه مدرسه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلمه الحکمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء طریقې ورته ښایي، د انبیاء سنت ورته ښیي. همدغسې تاسو ته استادان مبارکان ناست دي، له تعلیم سره تربیه هم درکوي، د عقیدې تربیه تاسې، د اعمالو تاسې، د اخلاقو او د اسلامي نظریې درکول، داسې تربیه هم روانه. او دغسې ویزکیهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوی تزکیه کول. ګوره دا عقیده د کفر او د شرک عقیده ده، دا مه کوئ، دا توحید عقیده. ګوره دا عقیده د یهودو د نصاراو ده، دغه عقیده د اسلام، دا عقیده د منافقینو ده، دا عقیده د مؤمنانو. همدغسې مدارسو کې، مساجدو کې د تربیې سلسله روانه، عقاید ښودل کېږي. هماغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نایب خلیفه درته ناست، هماغه د اصحابو په ځای باندې همدا طالبان ناست دي. اوس تاسو څه فکر کوئ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د الله تعالی تر نبي او د هغه تر صحابو بهترین مخلوق د ځمکې په مخ باندې و؟ نه. اوس یې د هغو صحابو نایبین او د هغه پیغمبر نایبین په همدغه مدرسه کې راجمع دي. ځکه
د دنیا بهترین مخلوق هم دغه ده، د دنیا افضل ترین مخلوق هم دغه ده. حضرت ابو سعید یو صحابي مبارک روایت کوي، وایي موږ چې طالبان وو نو ابو سعید خدري زموږ استاد دی رضی الله تعالی عنه. نو موږ چې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ته راځو، ابو سعید خدري استاد راته ولاړ شي، بیا څه وایي؟ مرحبا بوصیة رسول الله صلی الله علیه وسلم. طالبان به ډله رالو له ابو سعید خدري رضی الله عنه څخه د الله تعالی کتاب زده کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ځینې زده کوي. نو چې راسي ورته ابو سعید خدري ورته ولاړ شي، مرحبا بوصیة رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا بیا ویل ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتلونکي نسل ته د دغه مخلوق په ارتباط باندې توصیه کوي. توصیه هغې خبرې ته وایي چې تر ټولو اهمه خبره دې سړي وي، غواړي چې نورې خبرې نه، تر ټولو مهمه خبره ورته وړاندې کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موږ ته د توصیې په ډول دا خبره وکړه. فقال إن الناس لكم تبع. خلق به ستاسو شاګردان، تاسو به استادان یاست. وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض. او دا شاګردان به د ځمکې له مختلفو حصو له لرو لرو ځایو څخه تاسو ته رارواني. نو چې تاسې به استادان یاست او استادان به له لرې شاګردان به له لرې ځایو درته رارواني، نو څه وکوئ؟ څه به کوي؟ کوم طالبان به طالبان یې معلوم. إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض. خلق به ستاسو شاګردان او دوی به له لرې لرې ځایو تاسو ته رارواني د علم د زده کړې لپاره. يتفقهون في الدين. د دین علم به حاصلوي، دیني طالبان به یي، د دین طالبان در خیر. فإذا جاءكم فاستوصوا بهم خيرا. دا طالبان چې درته رالو نو زما وصیت ومنئ په دې په هکله باندې، له دې سره به نیکي کوئ، بې آخره اندازه احسان به ورسره کوئ. خیر، بهترین عمل، بهترین چلند، ښه وضعیت به ورسره، ځکه چې دا ډېر نازولی مخلوق، دا د ځمکې په مخ باندې بهترین مخلوق ده. له دې سره به خیر کوئ، له دې سره به احسان کوئ. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أكرم الناس علي جليسي. د ځمکې په مخ باندې تر ټولو عزتمن مخلوق هغه دغه ناس طالب ده، سبقت. دا له لرې راغلی طالب په درس پسې په علم پسې. أكرم الناس علي جليسي. فقال لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. فالله جل وعلا قسم چې که مې وس درلودی چې د طالب په مخ باندې مچ نه وای کېنستلی، ما به هم دا وظیفه ادا کړې، ما به دا کار کړی. دا طبراني په اوسط کې روایت کړی دی. په بند کې له ابن عمر رضی الله عنه څخه ده. هغه وایي لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت، وإن الذباب ليقع ولا يجلس عليه فيؤذيني.
په طالب باندې مچ کېني، لیکن په خدای جل جلاله زه باندې تکلیف کېږم. دې مچ پکې نشته، دا طالب باندې چې مچ کېني زه باندې تکلیف کېږم، ځکه چې دا بهترین مخلوق دی. د ځمکې په مخ باندې دا بهترین مخلوق دی. طالب په مدح او په ثنا کې چې څومره آثار وارد دي دا په شپو ورځو باندې هم نه خلاصي. خو اوس راس خبره به دې ته راولو چې اوس طالبه ته څوک یې؟